درنو اوریدونکو سلام پر تاسو هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله به یاست او د همدې هیلې په درلودلو سره د بیا هم تاسو ته د یو بل نوي ناول سره چې عنوان دی فیسبوک کوم چې عبدالجمیل ممتاز لیکلی او تاسو ته به یې په څو پرلپسې برخو کې در واوروم. اوس هم پام وکړئ د فیسبوک په نوم د ناول د لومړۍ برخې اورېدو ته. درېیمه ورځ مې په قراره پرې نه ښوده. په انګلیسي تورو مې ورته ولیکل چې سلام. تر ډېره مې په لیکخونه کې سترګې پاتې وي خو لکه پخوا هېڅ ځواب یې رانه کړ. ژبه مې واړوله. په درې مې ورته ولیکل چې ولې ځواب نه راکوې؟ دومره غرور خو چا ته وایې؟ په تشه توره لیکونه یعنې چټ روم کې ځان ته لګیا وم. پیغامونه مې بیخي ډېر ورکړل. نور نو له ځانه وشرمېدم. له فیسبوک نه ووتم. غرمې نه وروسته مې بیا سر ورښکاره کړ. کتل مې چې ځواب یې راغلی و. راته لیکلي ول سلام محترمه، زه به چا ته ځواب ورکوم. لږ مې تمه پیدا شوه. ورته مې ولیکل چې بیا نو فیسبوک ته مه راځه. ځواب یې رانه کړ. ورزیاته مې کړه همدومره وه. پیغام یې راغی. څه؟ ورته ومې لیکل هېڅ. ما ویل نه غواړې راسره چټ وکړې؟ راته ویې لیکل چټ مې نه خوښېږي، هسې سرخوږی ده. پوه شوم چې د چټ کولو لیواله ده. ورته ومې لیکل زما هم نه خوښېږي خو کله کله یو دوست ښه وي. ځواب یې رانغی. ورزیاته مې کړه بیا هم ستا خوښه. راته ویې لیکل تاسو د کوم ځای یاست؟ چېرته اوسېږئ؟ ما ورته ولیکل د کوم ځای باید واوسم؟ راته ویې لیکل ودې لیدل هېڅ وبښئ بس ده نور. پوه شوم چې په غوسه شوه. ونه ځنډېدم. ځواب مې ورکړ د افغانستان یم. ښایسته ځنډ ووت. پیغام یې راغی. ما ګوتې ور وړاندې کړې. ورته ومې لیکل ډېره مغروره یې. د لیکلو نښه یې راښکاره شوه. ګوتې مې د لیکدړې پر سر چت کړې. وروسته یې پیغام راورسېد. مغروره نه یم. ومې ویل چې د چټ کولو حوصله نه لرم. زیاتره بدې خبرې کوي چې زما دا کار نه خوښېږي. هماغه پر عمومي پاڼه ملګرتیا بس ده. ما ورته ولیکل سمه ده بښنه غواړم. نو هغې نور هېڅ ونه ویل. ما هم بل پیغام ورکولو ته زړه ښه نه کړ. د فیسبوک عمومي پاڼې ته شوم. څو ځله مې ښکته او پورته بوتله. پاڼه مې تازه جوړه کړې وه. د ګوتو په شمېر څو ملګري راسره ول. یوازې یو څو تکراري لیکنې او عکسونه مې لیدل. بیا د هغې پاڼې ته ورغلم. انځور یې د زړه ستنې راکاواکه کړې. ما ویل چې ورته کتلی مې و بس. په فوټوشاپ نه و جوړ شوی. بیخي په عادي حالت کې و. تور لنډ ټکري کې د سپین مخ کاسه بده نه ښکارېدله. ویښتان یې مې ټول شاته ټومبلي ول. ښه سنګینه راته ښکاره شوه. وروسته مې فیسبوک بند کړ. د میز پر سر پرتو کاغذونو پسې په قلم راویست. کارونه را ډېر شول. ان تر مازدیګره پورې ایله په هماغو پسې ورسېدم. د قبلې خواته مې مخ واړاوه. ساعت هماغه لوري ته پر دیوال ځوړند و. شل کم 4 بجې وې. مامورین کرار په وتو شول. نور نو ماته هم د ناستې پلمه نه و پاتې. پاڅېدم روان شوم. کله مې چې بیا فیسبوک خلاص کړل نن هغه تر ما مخکې په فیسبوک کې وه. شنه نښانه یې د نوم په څنګ کې ښکارېدله. لیکخونې ته لاړم. پام مې نه و. په لیکدړه باندې مې ګوتې خښې کړې. وروسته مې کتل چې د سلام پر ځای ګډ وډ انګلیسي توري راښکاره شول. ژر مې ژبه واړوله. بیا مې ورته ولیکل سلام. لږ ځنډ په تمه شوم. وروسته یې ځواب راغی علیکم سلام سهار په خیر. زړه مې ولګېد. په ځواب کې مې ورته ولیکل سهار په خیر څنګه یې؟ راته ویې لیکل ښه یم مننه. رښتیا ستاسو حمید کرزی ډېر عصباني نه دی؟ ما ورته ولیکل څنګه عصباني؟ ویې لیکل امنیتي تړون نه لاسلیک کوي که نه؟ ورته ومې لیکل نو څه ووایم؟ بې ځنډه یې وپوښتل ولې ته سیاسي نه یې لکه چې؟ ومې لیکل سیاست مې نه خوښېږي. فکر کوم ته هم هسې دا خبره وکړه ګنې سیاسي نه راته ښکارې. راته ویې لیکل عجیبه ده زه سیاسي یم. ما ورته ولیکل سیاست خو انساني اړیکو ته صدمه رسوي. دوستي ته خو بیا بیخي ډېر. راته ویې لیکل کله هر څه ناخبره شي بیا خو بده ده. آخر یو محصل یې. ما ورته ولیکل منم یې خودمړی باید انسانان یو بل درک کړي. وروسته بیا نورې مسلې. بیا یې راته ولیکل څه ووایم؟ نو هر څه اوس په درک کې دي. خندا راغله. پوه شوم چې دلیل اوري. غواړي بحث راسره وکړي. ورته مې ولیکل ما ویل که سیاست ته لاړ شو بیا خو زه او ته دوستان نشي کېدای. راته ویې لیکل دا نو په دوستۍ پورې تړه لري. ورته ومې لیکل دا د نو بیا دې پیل وکړ. د هغې لخوا ځواب رانغی. ورته په تمه شوم خو څرک یې ونه لګېد. پر لیکدړه مې ګوتې کېښودې. ومې لیکل زه خو بس دا باور لرم چې انسان دی که هغه د هر ځای وي. ترمنځ یوازې انسانیت مهم دی. د لیکلو نښانه یې راښکاره شوه. پیغام یې راورسېد. ویې لیکل اوهو انسان تل د درناوي وړ دی خو هم انسان او هم یې وطن دواړه باید سرلوړي وي.
پوهیږي موږ ایرانیان ډیره سختي ګالو خو د وطن له سیاست او جغرافیې نه لاس نه اخلو. افغانستان هم یو مظلوم هیواد دی. خلک باید د تبعیض پر وړاندې ډیر ټینګ وي. خبرې زما د زړه زنګ لري کړ. ترڅو مې څه لیکل چې بل پیغام یې راغی راته لیکلي ول. تا هم ښه نظر لري، زما هم نظر یې خوشحاله شوم. ما ورته ولیکل مننه. ورزیاته مې کړه که یو څه درته ووایم خفه کېږي خو نه؟ راته ویې لیکل نه ولې خفه شم؟ ومې لیکل وګوره زموږ افغانستان تل د پردو ښکار شوی، کله د هغوی په دوستۍ او کله یې هم په دښمنۍ کې. له دې ډلې نه ستاسو ایران هم دی. راته ویې لیکل نه دا نه منم. بیا یې ولیکل هېڅکله یې هم نشم منلی. په زړه کې مې راوګرځېدل لکه چې په غوسه شوه. پر خپله کړې خبره پښیمانه شوم. غوښتل مې په یو ډول خپله خبره بیرته واخلم چې بیا یې راته ولیکل ایران خو تل د افغانستان ملاتړی دی. کله چې ستاسو هیواد آرام وي زموږ د هیواد په ګټه دی. د تاریخ په لړ کې ایران له چا سره بد نه دي کړي. ویې منه. زه یې له خفه کېدو وویرېدم. ما ویل چې رانه خفه نه شي، ګنې ډېر څه مې ورته درلودل. د هغې نظر مې تایید کړ خو ورسره مې خپل فکري حیثیت هم ټیټ رانه وست. ورته ومې لیکل سمه ده منم یې، خو کله کله یې خپل هیواد ته د خطر پېښېدو لپاره ځان غلی نه دی پرېښی. راته ویې لیکل دا خو طبیعي ده، ستاسو دولت هم شاید همداسې وکړي. ما ولیکل هو نو. بیا یې ولیکل بیا نو ولې ایران خپل دښمن ګڼئ؟ دلیل یې څه ده؟ غلی شوم. بل پیغام یې راغی ولې درویشه؟ مجبور یې کړم. ورته ومې لیکل دا اوس خو یې منې چې امریکا سره د دښمنۍ په خاطر افغانستان نارامه کوي. راته ویې لیکل دا په کوم دلیل؟ ومې لیکل وګوره پخوا د طالبانو سرسختی دښمن ایران و خو اوس ورسره همکاري کوي. ولې؟ راته ویې لیکل خو تاسې باید دا نه وای منلی چې ناټو افغانستان ته درشي. تر اوسه یې څه مرسته درسره کړې ده پرته له دې چې ټوله شتمني یې درڅخه یوړله. په مغزو کې مې کړنګ شو، په چورت کې یې بوتلم. کاته مې چې بیا یې د پیغام زنګ وټنګېد. راته ویې لیکل درویشه ژر مې پر دېګداړه ګوتې ورکېښودلې. ومې لیکل افغانان هیڅ وخت ناټو یا نور نه دي راغوښتي، نه یې هم زغملی شي. د هر څه په زور او فریب ورباندې تبل کېږي ځکه خو ارامه ورځ نه لري. ځواب یې رانه کړ. تم شوم ورته خو بیا هم غلې پاتې وه. ورته مې ولیکل وبښه لکه چې سر مې در وخوږاوه. دستي پیغام راغی نه هیله کوم. زیاته یې کړه هر څه به سم شي، تاسو به آرام ژوند وکړئ انشاءالله. ما ورته ولیکل هو انشاءالله خدای مهربان دی. ځنډ ووت خو ډیر نه. وروسته یې د لیکلو نښانه راښکاره شوه. پیغام یې راغی راته لیکلي ول ښه یو څه وپوښتم؟ ورته ومې لیکل هو مهرباني. غوښتل مې پوه شم ایران خپل دښمن ګڼې که دوست؟ ورته ومې خندل. سمدستي راته ولیکل ووایه نو. ومې لیکل آیا ګاونډی هم دښمن وي؟ راته ویې لیکل ولې نه وي، لکه عرب چې له ایران سره دی. دغه خبره یې لیک په لهجوي ډول لیکلې وه. لومړی سم ورباندې ونه پوهېدم تر څو مې فکر ورباندې کوه. بل پیغام یې راغی راته لیکلي ول راته ودې نه ویل هله ژر شه نو ځمه کار لرم. ما ورته ولیکل خو درته مې وویل. بیا یې راته ولیکل نه سم راته ووایه دوست که دښمن. له عجیب انسان سره ګیر راغلم. ایران مې تر دا اوسه هم نه خوښېږي خو هغې ته مې نه شوای ویلی څنګه مې کړي وای. له ناچارۍ مې ورته ولیکل چې د ورونو ترمنځ خو خواږه او ترخه راځي، دا نو نه شوه چې دښمنان شول. همدا اوس په ایران کې میلیونونه افغانان اوسېږي. خو دغسې یې نه منله. دا ځل یې په جدي توګه پوښتنه راځنې وکوله. بالاخره افغانان ایران ته دوست وایي که دښمن؟ د دې ځواب راکړه. سترګې مې پټې کړې. ورته مې ولیکل چې دوست. راته ویې لیکل مننه پوهېدم چې دوست یې ګڼې. زما د خولې خوند یې رابط کړ. ایرانۍ نه وه، سم غم ناچاره وم. ډېره مې خوښېدله. د دوست کلمه مې د هغې لپاره وویله. ګنې خدای که مې په عمر هم دغسې ویلي وای. هغه په لیکلو بوخته وه. وروسته یې بیا پیغام راښکاره شو. لیکلي ول هو ایران او افغانستان ورونه هیوادونه دي. ډېر افغانان زموږ په هیواد کې اوسېږي او مالي وضعیت هم تر ایرانیانو ښه دی. خوارکښ خلک دي خو ایرانیان بیا تنبلان دي ډېر. ومې خندل. ما د خپلو افغانانو غیبت ورته پیل کړ. ورته ومې لیکل چې نه نو که افغانان تنبلان نه وای اوس به یې هیواد په دا حال نه و. راته ویې لیکل دغسې نه ده پوهېږې زه همدا اوس نشم کولی یو کور ځان ته واخلم خو یو افغانۍ یې په اسانه کولی شي. پیسې ډېرې لري او دا هم د زحمت پایله ده. د ځان سره مې وویل چې کاشکې همداسې وای. ورته مې ولیکل خو د وطن پاک له اراده کمزوري ده. راته ویې لیکل فقط همدا یې بدي ده. پر خپل وطن باندې زړه نه سوځوي. فکر کوي چې یوازې د کار کولو او ګټلو لپاره پیدا دي بس. ما ورته ولیکل هو فقط د خپلو ګټو لپاره. بیا یې راته ولیکل ودې لیدل چې نظریات مو یو شان دي؟ پسې زیاته یې کړه ایرانیان وایي لومړی هیواد بیا موږ، خو افغانان بیا وایي لومړی زما ښځه او بچیان بیا هیواد. ورته ومې خندل هو والا رښتیا وایي. بیا یې راته ولیکل خوشحاله شوم چې نظریات مو سره یو دي. ما ورته ولیکل زه هم. وځنډېدله خو ډېره نه. وروسته یې راته ولیکل نن هم دومره بس ده، که نور څه نه لرې زه به خپل کار پسې لاړه شم. ما ورته ولیکل سمه ده خوشحاله شوم ستړي مې کړې وبښه. راته ویې لیکل هیله کوم پر ځان پام کوه د الله په امان. ما ورته ولیکل د الله په امان.
خیر د میز شا مې پرېښوده، بهر ووتم، لمر تیز لګېده، بېرته سیوري ته شوم. لږه شېبه لا ولاړ وم چې غږ راباندې وشو. هلکه څه چورت وهې؟ ښي خواته مې مخ واړاوه. شبیر خپل اډور لاس راته نیولی و. لاس مې ور وړاندې کړ، ډېر سخت یې لاس راټینګ کړ. لاس مې وخوږېده. وروسته یې په خندا کې شونډې وښورېدې. ویې ویل ژوبل شوې؟ له غیرته مې نه ورته ویل چې لاس یې راخوش کړ. خندا یې لا نه وه تمامه شوې چې بیا یې راته وویل یاره هغه مجلې دې هم رانه کړې، ډېر نازوانه یې. ورته مې وویل ستاسې له لوژستیک نه چا خیر کړی؟ سترګې یې په ګریوان کې ولوېدې، خو ژر یې بېرته راپورته کړې. ویې ویل ته اوس ګیلې پرېږده، مجلې راکوي او که نه؟ ما وویل هو راځه همدا اوس یې در کوم. خوله یې وازه پاتې شوه، داسې ښکارېده چې ټوکې یې کولې، خو ما ورباندې رښتیا کړه. بیا مې غږ پرې وکړ راځه که نه؟ راته ویې ویل همدا اوس؟ ومې ویل هو نو څه وخت؟ ویې خندل دغه ته وایي د مجلې مدیر. درځه. اشپزه مو راضیه نومېده، خو موږ په خاله پېژندله. نن یې مکروني او لوبیا تیار کړي ول، چکام ورباندې ښکارېدله، تازه شنه مرچ په جلا قاب کې پراته ول. مرچ مې ډېر خوښېږي، ډوډۍ مې له مرچو پرته نه تېرېږي. دسترخوان ته کېناستم، ورته ولګېدم، په شیبه کې مې ډک قاب وکړنګاوه. وروسته د لمانځه په نیت پاڅېدم. تر څو بېرته راتلم 1 بجې نه څو دقیقې اوښتې وې. کمپیوټر ته ور وګرځېدم، فیسبوک مې خلاص کړ، د هغې انځور ته مې وکتل. شین څراغ یې ګل و. د ماوس څرخکۍ مې ډېره ښکته او پورته کړه، خو له هغې پرته فیسبوک خوند رانه کړ. بېرته راووتلم. تر مازدیګره مې 3 ځله سر ورښکاره کړ. د هغې څراغ همغسې ګل و. رخصتي شوه، کور ته لاړم. 8 بجې وې. د شوبې ور پرانیستی و. تر ما مخکې زما همکاران هم راغلي ول. د اختر مبارکي کېدلې. له یوې مخې مې یو غېږې ته راجوختاوه. کېناستلو، کیک او کلچې هلکانو راوړي وې. خاله ټولو ته د شنه چای ډکې پیالې کېښودلې. مجلس تود شو، خو ما قصداً ځان پکې پردی محسوساوه. خپلې څوکۍ ته ور پاڅېدم. فیسبوک مې ډېر یادېده. پوره 5 ورځې وتلې وې. سخت تږی وم. نګین لا نه وه راغلې. بېرته مې بند کړ. د میز پر سر ګڼ کاغذونه پراته ول، پر هغو مې ځان بوخت وساته. 9:30 بجې شوې. بیا ورتاو شوم. اوس د هغې له عکس سره شنه نښانه ښکارېدله، یعنې فیسبوک یې ان کړی و. زړه مې ولګېد، لکه د ستړي په شان مې غټه ساه واخیسته. پر لیکدړه یا کیبورډ مې ګوتې ور برابرې کړې. سلام، سهار په خیر. لږه شېبه وروسته یې ځواب راغی، سلام، ښه راغلې، مننه. ورزیاته مې کړه، غیر حاضري مې اوږده نه وه؟ راته ویې لیکل. یعنې څه؟ حیران شوم چې اوس څه ورته ووایم. ما نه غوښتل د اختر ورته ووایم، خو پرې نه ښودم. بیا یې پوښتنه وکړه، پوه نه شوم څه دې ویل؟ هېڅ پالمه نه وه. ورته ومې لیکل د اختر ورځې وې، فیسبوک ته رانغلم. راته ویې لیکل ښه لوی اختر یادوې؟ ومې لیکل هو. ښه نو اختر دې مبارک. ما خو په خپله پاڼه کې مبارکي ویلې وه. ما ورته ولیکل مننه. د ځان سره خجالت شوم. ما مخکې داسې فکر کوه چې دوی به اختر نه لري پرته له نوي کال نه، ځکه مې ځان غلی نیولی و. د هغې لخوا پیغام رانغی. ما ورته ولیکل تاسو هم په همدې نیټه اختر لرئ؟ راته ویې لیکل ولې؟ دا لکه چې د ټولو مسلمانانو اختر نه و. پوهېږې د جمعې ورځ هم د مسلمانانو اختر دی. ورته ومې لیکل هو اختر دی، خو ما بل فکر کوه، وبخه. راته ویې لیکل هیله کوم. د ځان سره مې له خجالته شونډې په مسکا بیلې شوې. ورته مې ولیکل تا مبارکي وایم. ویې لیکل مننه درویش جانه. موضوع مې په بله واړوله. ورته مې ولیکل نګین څو ورځې وشوې، ډېرې خبرې مو وکړې، خو یو بل مو سم نه دي سره پېژندلي. څنګه دې خوښه ده؟ راته ویې لیکل سمه ده، ولې نه؟ لومړی به زه ځان در وپېژنم، زه خو د کور ښځه یم. ومې نه منله. ما ویل ټوکه کوي. بیا یې ولیکل او 4 کسیزه کورنۍ یو، میړه، زه، یو زوی او یوه لور مې. ټوکه مې وګڼله. ما ویل تر اوسه کله کوم نجلۍ د ځان په اړه رښتیا ویلي دي چې دا به یې وایي؟ بیا مې وګڼله. په ځواب کې مې ورته ولیکل چې ډېر ښه خوشحاله ژوند ولرې. راته ویې لیکل مننه، ژوندی اوسې. بلې پوښتنې ته مې زړه ښه کړ. ورته ومې لیکل ښه کله دې افغانستان لیدلی؟ راته ویې لیکل نه. غواړې چې ویې وینې؟ ویې لیکل نه، ما تر اوسه خپل هېواد سم نه دی لیدلی، بل خو پرېږده. ومې خندل. بیا مې وپوښتل د ایران د کوم ښار یې؟ راته ویې لیکل د تهران. ښه ډېر ښه، زه یو وخت ایران ته درغلی وم، ان څو کاله وړاندې. ونه ځنډېده. ویې پوښتل کوم ښار ته؟ هغه وخت څو کلن وې؟ ما ورته ولیکل رفسنجان ته. هغه مال به د 1200 کالو وم. ښه څه کار دې کوه؟ د پستو په شرکت کې وم. ښه ډېرې پستې به دې خوړلې وي. ورته ومې لیکل هو خامخا. بیا یې راته ولیکل آفرین، ګټه به یې ښه وه که څنګه؟ ښار یې څنګه و؟ په صفتونو ورته سار شوم. ورته ومې لیکل ډېر ښایسته، ډېر زرغون، خو د خلکو په ژبه یې سم نه پوهېدلم. ویې خندل زه هم ستا په لهجه پوره نه پوهېږم، ډېره سخته ده. زه غلی شوم. ما ویل اوس باید ایراني پارسي هم زده کړم. د هغې بل پیغام هم راغی. لیکلي ول ښه نو له ایرانه ښه خاطره لرې؟ ومې لیکل هو ډاکټران خو یې بیخي ښه خلک دي. راته ویې لیکل ډېره خوشحاله شوم چې ایران دې خوښ دی، زموږ خلک ډېر خواخوږي دي. ځواب مې ورنه کړ. هغې زیاته کړه درویش جانه معلومیږي چې عاطفي انسان یې، خوشحاله یم. بیا ما ورته ولیکل مننه، تاسو هم مهربانه یاست.
بیا راته ولیکل درویشه ته اوس څو کلن یې؟ د دروازې غږ سره مې له کمپیوټر نه سترګې پورته کړې. رئیس شعبې ته راننوت. راته ویل راځه چې ځو. غصه هم راغله خو څه مې نشوای کولی. هغې ته مې همدومره ولیکل چې زه بیرته راځم. رئیس هم عجب سړی و. سړی له مخکې نه پوهوه. هر وخت یې همدغسې غږ کاوه. ایله تر غرمې بیرته راخوشي شو. یو سیمینار و، د غرمې ډوډۍ هم ورکوله، خو زه پاتې نه شوم. رئیس ډېر راته وویل خو زه ترې راووتلم. خیر په پټه خوله شعبې ته ننوتم. خاله ته مې د ډوډۍ وویل ډېر وږی شوی وم. فیسبوک ته مې هم ډېره بیړه وه. لومړی مې فیسبوک خلاص کړ. زړه مې ډېر دربېده چې وي به او که نه، رانه خفه شوي به نه وي. خو هغه لا وه. د لیکخونې څراغ یې لا روښانه و. ورته مې ولیکل نګین بخښنه غواړم، یو ضروري کار مې و. شېبه وروسته یې ځواب راغی ډېر ناڅاپي لاړې، چې خیریت وي. ومې لیکل یو کار راته پیدا شو. ښه سمه ده. د هغې عادي سلوک خوشحاله کړم. ستوماني مې هېره شوه، خو په عین حال کې خبرې هم رانه هېرې شوې. ښه اوس څه ورته ولیکم؟ خو زیات یې چرت وهلو ته پرې نه ښودم. ویې پوښتل درویشه د عمر دې ونه ویل څو کلن یې؟ ما ورته ولیکل 27 کلن. هغه وځنډېده. زما فکر وتخنېد. ورته مې ولیکل ستا په فکر لکه چې دقیق نه و؟ ویې لیکل څه دقیق نه و؟ څاسې یوه خبره مې وکړه، ووایه نو. ومې لیکل تا ځواب را نه کړ. ما ویل چې زما په عمر به دې شک راغلی وي. راته ویې لیکل درویشه په خدای که اوس هم پوهېدلی یم، روښانه ووایه. د خندا سره مې ورته ولیکل ژر اندېښمنه کېږي. راته ویې لیکل مه مې ځوروه، که نه راته وایې بیا هېڅ پوښتنه نه کوم. حیران پاتې شوم. ما ویل اوس یې په څه ډول پوه کړم؟ ورته ومې لیکل یعنې تر اوسه هم لا نه یې پوهېدلې؟ ویې لیکل نه. ښه نو ګوره مخکې تا له ما نه د عمر پوښتنه وکوله. ویې لیکل هو، او ما هم درته وویل چې 27 کلن یم. راته ویې لیکل هو. وروسته ستا ځواب ژر رانغی. ما فکر وکړ چې ګواکې باور دې ونه شو، نو ځکه مې درته ولیکل چې دقیق نه وو که څنګه. راته ویې لیکل او نو ما ته سن مهم نه دی، حقیقت ښه دی. کولی شي د کمپیوټر له شا نه راته ووایي چې 20 کلن، نو د چا یې څه؟ ډېر دروغ وایي، خو زه تل هڅه کوم رښتیا ووایم. د دروغو لپاره هېڅ دلیل نه وینم. ما ورته ولیکل نګین زه هم د دروغو خاصیت نه لرم. همدا ستا خبره زما د زړه خبره ده. ونه ځنډېدم. ورزیاته مې کړه ښه اوس ته ووایه چې ته څو کلنه یې؟ راته ویې لیکل 40 کلنه. زړه مې ښکته وښویېد. د هغې عکس ته مې وکتل. عکس یې ورباندې شاهدي نه ویله. له رنګه ډېره ځوانه وه. ما ویل ځه وبه وایې، اوس لا وختي ده، ورو به هر څه رښتیا ووایي. بل پیغام یې راغی او خاوند مې 45 کلن دی. شک مې باوري شو. د میړه خبره یې خپله راواخیسته. ما ویل هسې ما ځوروي، هېڅ باک مې ورباندې رانه وړ. خو دا خبرې دومره ښې هم نه راباندې لګېدې. هغې راته ولیکل درویشه نور ونه ځنډېدم. همدومره مې ورته ولیکل ماشاءالله خوشحاله ژوند ولرې. راته ویې لیکل مننه. ډېرو ته مې د خپل وضعیت په اړه ویلي چې خاوند لرم، بچیان لرم، خو هغوی کنځا راته کړي او بیا مې لیدلي هم نه دي. ښه ته څنګه؟ ومې لیکل پر نورو کار نه لرم، خو زه همغسې نه یم. راته ویې لیکل سم ووایه اړیکه شکوې؟ ومې لیکل نه. بیا یې راته ولیکل ښه ده، خو له خپله ځانه پرته ارزښت درکولی شم. ما ورته ولیکل فرق نه کوي، ما خو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایله چې ویې خندل. راته ویې لیکل ښه دوست یې. سمدستي بل پیغام راغی ښه نو درویشه په ایراني هنرمندانو کې د کوم یو خوښیږي؟ څه به مې ورته ویل؟ ما تر اوسه ایراني سندرې ډېرې لږ اورېدلې وې، هغه هم یوازې د راډیو له لارې. د ځینو سندرغاړو نومونه مې هم زده ول. هغه مې ورته ولیکل ګوګوش، منصور او یو بل هم دی، نوم یې اوس رانه هېر شو. راته ویې لیکل په ایران کې دننه سندرغاړي اورې؟ ونه پوهېدم. ورته مې لیکل یعنې؟ راته ویې لیکل هغه چې په ایران کې دي لکه عبدالمالکي، خواجه امیري، رضا یزداني او نور. ما هم همدغه یو نوم ورته یاداوه، خو مخکې مې له یاده وتلی و. ورته مې ولیکل اوهو همدا عبدالمالکي، دلته په اف ام راډیوګانو کې ایراني سندرې ډېرې خپرېږي. راته ویې لیکل بیا نو د تهران راډیو غرمنۍ فرمایشي سندرې واوره، ښې سندرې دي، سمه ده؟ ما ورته ولیکل سمه ده. ښایسته ځنډ ووت. د لیکدړې تڼۍ په کراره شوې. نه هغې څه لیکل او نه هم زما د فکر زولۍ کې سره برسېره کېدل. خو ځنډ ډېر اوږد نه شو. ترې ومې پوښتل تل په کور کې یې که دنده لرې؟ راته ویې لیکل اوس په کور کې یم، د ملا عملیات مې کړي دي، دا 4 میاشتې کېږي. ما ورته ولیکل او خدایه شفا دې وي. راته ویې لیکل مننه، خو رعایت یې نه لرم. سبا ته غواړم د کوټو پردې ووینځم. ما ورته ولیکل نه تاوان درته کوي. راته ویې لیکل نو څه وکړم؟ همداسې خو یې نشم پرېښودلی. بیا مې ورته ولیکل بیا هم لږ احتیاط ښه دی. راته ویې لیکل سمه ده ګرانه، هڅه کوم، مننه. خیر لاړمه کور ته. شپه تېره شو. سبا تر ټولو مخکې دفتر ته راغلم. ور مې پرانیست. نیمې شعبې ته لمر را لوېدلی و. زما د میز پر نیمایي برخه هم لمر پروت و. دوړې اوچتې پرې ښکارېدې. کړکۍ ته مې پام شو. بېګا وازه پاتې شوې وه.
میز ته ورتاو شوم، کمپیوټر مې چالان کړ. ما اوس له فیسبوک پرته بله موضوع نه درلوده. سملواره مې فیسبوک خلاص کړ. لومړی مې د نیګین لنډه لیکنه تر سترګو شوه. له نیټې برېښېده چې د شپې خپره کړې وه. لیکلي ول: چانس فقط یو ځل له چا ورته راځي، ټکوي یې، خو بدشانسي هم پر زنګ باندې ګوته ټینګوي او هم دوره کلي ورسره وي. لیکنې یې خوند راکړ، خوښه مې کړه. لاندې مې ورته ولیکل چې چانس باید وپالو چې بدشانسي رای نه شي. لږ ځنډ مې نور هم ځان پکې بوخت وساته، خو هغه رانغله. ماسپښین و، هغه راښکاره شوه. خوشحاله شوم. سم د لاسه مې ورته ولیکل چې سلام، ماسپښین بخیر. ځواب یې راغی: سلام، د کمپیوټر کیبورډ مې خراب شوی و، چټ مې نه شوای کولی. ورته ومې لیکل: لوبې به دې ورسره کړې وې. لږ وځنډېده، وروسته یې راته ولیکل: پوه نه شوم. خبره مې واړوه. ورته ومې لیکل: ناروغي دې ښه ده اوس؟ راته ویې لیکل: مننه، ښه ده. بیا مې ولیکل: ځه شکر چې ښه ده. کورنۍ دې څنګه ده؟ راته ویې لیکل: ټول ښه دي، مننه. نن مې داسې احساسوله لکه چې په زور یې راغږوم. ورته مې ولیکل: فکر کوم نن ستړي یې؟ راته ویې لیکل: نه، تازه کمپیوټر ته کېناستم. ولې ستړي درته ایسم؟ ما ورته ولیکل: شاید ما خو همداسې فکر وکړ. دا ځل هغې خبره واړوله. راته ویې لیکل: ښه، دا ووایه چې زما لیکنې هم خوښوې که یوازې ټټ کې راسره یې؟ ومې خندل: خوښوم یې، وروسته یې بیا وګوره. راته ویې لیکل: مننه. خبرې رانه هېرې شوې. حیران وم چې څه ورته ووایم. وځنډېدم. بله پلمه نه وه. ورته ومې لیکل: وبخښه، نن زما انټرنټ هم سم کار نه کوي. سمدستي یوه خبره را په یاد شوه. پر کیبورډ مې ګوتې کېښودې. ومې لیکل: هو رښتیا، کېدای شي له 2014 کاله وروسته د افغانستان حالات خراب شي. که ایران ته درشم بیا در سره لیدای شم؟ راته ویې لیکل: فکر نه کوم، خو ولې حالات خراب شي؟ ومې لیکل: خلک وایي که نړیوال ځواکونه ووځي بیا به همغسې کورنۍ جګړې ونښلي. راته ویې لیکل: څه ووایم نو؟ رښتیا به هم حالات بد شي والا. دلته مې یوې باټې ته زړه ښه کړ. ورته ومې لیکل: که ته افغانستان ته راشي پر سر به دې وګرځوم. راته ویې لیکل: نه، اصلا دروغ نشم ویلی. ما تر اوسه له ایران سم نه دی لیدلی. افغانستان خو لا ډېر لرې دی. ورته ومې لیکل: ټوکه مې وکړه، زه او ایران ډېر لرې خبره ده. پیغام یې رانغی. زه هم تم شوم. بله خبره مې په ذهن کې نه راګرځېده. حیران وم چې څه ورته ولیکم. طاقت مې ونه شو. ما ویل چې مدا اوس را سره په چت بوخته وي. ورته مې لیکل: کوم خواړه دې خوښیږي؟ بلې درنو اردونکو، دا وه د فیسبوک ناول لومړۍ برخه چې تاسو ته مو تر دې ځایه در واوروله. بله برخه سبا دروروم انشاءالله. تر هغو مو په لویه بخښونکي رب العالمین سپارم. ښه شپه ولرئ. د الله په امان.